درنو لیدونکو السلام علیکم. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن اعلان وکړ چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر مسؤلیت ترک پوځیانو ته سپارل کیږي. له څه مودې راهیسې طالبانو له ترکي چارواکو سره په دې اړه مذاکرات پیل کړي دي او تمه ده ډیر ژر د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر امنیت ور وسپارل شي. بلخوا دوستم او عطا محمد نور هم له طالبانو سره د سولې خبرو ته راودانګل. د عطا محمد نور زوی خالد نور رویټرز خبري اژانس ته ویلي پلار عطا محمد نور او مارشال دوستم له طالبانو سره د خبرو لپاره ګډه جبهه جوړوي. نوموړي ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه پوځي حل نه لري او باید ټول لوري د خبرو له لارې یو موټی او یو بل ومني. بلخوا د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي د کابل له سقوط 4 ورځې مخکې د درملنې په موخه آلمان ته تللی و او اوس د سیمې په یو هیواد کې دی. نبیل زیاتوي چې ژر به هیواد ته راوګرځي او که چیرې د هیواد لپاره د مشرانو نیت د سولې آبادي او پرمختګ وي نو دی هم چمتو دی چې په دې بهیر کې خپله ونډه واخلي. نوموړي طالب مشرانو ته هم ځینې وړاندیزونه کړي او ټینګار یې کړی چې ملت جوړونې ته دې کار وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت لرئ. الله پامان.